تازه نوې او په زړه پورې خبر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې محمد نبي د الراونډرانو په درجه بندۍ کې څوم مقام ته رسېدلی ویډیو را سره تر پایه وګورئ په خپله به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوریزو لوبو د الراونډرانو په تازه درجه بندۍ کې د شکیب الحسن نوم نشته. ماکسویل دوهم لیکل شوی او محمد نبي ساخیل د نوملړ سر ته رسېدلی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د نومبر په 11مه نیټه د دوشنبې په ورځ تازه د درجه بندۍ نوملړ خپور کړی چې په دې درجه بندۍ کې د محمد نبي نوم او انځور په غټو لیکل شوی او هغه یې د لومړی مقام نیونکی بللی دی. محمد نبي ته پوره موقع په لاس ورغله چې لا ښه پرفارمنس وکړي او راتلونکي کې د شل اوریزو لوبو د الراونډرانو په برخه کې تر ډیره وخته په لومړی مقام راج وکړي. ګلین ماکسویل د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د روانې ناروغۍ له کبله د څه وخت لپاره کرکټ نه کوي او کله چې دماغ آرام شول بیا به بیرته لوبو ته راستون شي. د استرالیا د کرکټ ادارې هم ویلي وو چې ماکسویل د استرالیا د توبهنې د ملا تیر دی او دوی ورته اړتیا لري هغه به ډیر زر لوبو ته راستون شي. خپله ماکسویل هم ویلي وو چې دی له ډیر وخت راهیسې له رواني ستونزه سره مخ و. ډیره مبارزه یې وکړه خو بالاخره یې د صبر کاسه راډکه شوه او درملنه یې پیل کړه. ماکسویل له دې وړاندې د شل اوریزو لوبو د الراونډرانو په درجه بندۍ کې د لومړی مقام، شکیب الحسن دوهم او محمد نبي ساخیل دریم. ماکسویل د سریلانکا خلاف 2 لوبو کې خطرناکه توبهنه وکړه او منځنۍ برخه کې زبردسته هیټینګ وکړ. اوس تازه د پاکستان خلاف لوبلړۍ کې نو او په استراحت کې دی. بل پلو په شکیب الحسن بندیز ولګید او 2 کاله له کرکټ څخه لرې کړل شو. نو د شکیب الحسن نشتون د دې لامل شو چې محمد نبي ساخیل د الراونډرانو په درجه بندۍ کې لومړی شي. د پنجشنبې په ورځ افغانستان له ویسټ انډیز سره د 3 شل اوریزو لوبه لړۍ پیلوي. که دې لوبو کې محمد نبي ښه الراونډري نندارې ته وړاندې کړي نو لا به یې له ماکسویل څخه په نومرو کې واټن زیات شي او د ډیر وخت لپاره به یې نوم د الراونډرانو د نوملړ په سر کې لیکل شوی پاتې شي. د محمد نبي ساخیل نومرې اوس مهال 329 د ماکسویل 333 دي. د محمد نبي ښه والی په دې کې دی چې بالینګ او بیټینګ دواړه کولی شي خو ماکسویل بیا په بیټینګ کې ډیر ښه ځلیږي او بالینګ کې بیا تر ډیر ټکیږي. نو ډیره مینه او مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه ولیدله. که خوښه شوې مو در سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بل ویډیو د الله په امان.